خبر د افغانستان ځینې سیاسي څیرې د هیواد پر راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره سره راټول شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کې لږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلۍ کوم یو شمیر مطرح سیاسي څیرې او د مخکنی حکومت چارواکي نن شپه د غوي پر 28مه په ترکیه کې سره راټول شوي څو د اوسنی ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت او لشته کړکېچ څخه د راتلو په اړه خبرې اترې وکړي. د ملي جنبش ګوند ویان احسان الله نیرو 800 رسپانټ ته وایي چې د هیواد یو شمیر ماته څیرې له ترکیه او نورو ښارونو د یوې غونډې لپاره انقرې ته راغلي او هڅه کوي د افغانستان د کړکېچ لپاره مناسبه لاره پیدا کړي. هغه په وینا د هیواد د کړکېچ هوار لپاره مطرح شخصیتونه او د ګوندونو مشران له ډېرې مودې راهیسته په اړیکه کې خو دا ځل هڅه کوي چې دریځونه او نظریات یو شان شي. په همدې حال کې د بي بي سي فارسي راپور ورکړی چې جهادي مشر عبدالرؤوف سیاف او د اسلامي جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني، د ملي جنبش مشر عبدالرشید دوستم، د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق او محمد کریم خلیلي لندن کې د افغان پخوانی سفیر احمد ولی مسعود، د مالی پخوانی وزیر عبدالهادي او ارغندیوال او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ناسته کې ګډون درلود. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.